د یاران ویبپاڼې لیکوال مدثر داوود لیکي باربادوس لوبډله د 2019 کال کارابین پریمیر لیګ اتله شوه. د کارابین پریمیر لیګ پایلوبه د باربادوس رینجرز او کینا امازون وایرس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د لوبې پچه باربادوس وګټله او د توپخنې پرېکړه یې وکړه. باربادوس د رینجرز لوبډلې په پوره 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې هدف وټاکه. چارلس 29 هیلز 28 او جانتن کارټر 50 منډې وکړې. د امازون لپاره عمران طاهر، لیګن شیفیلډ او پاول یو وکټه ترلاسه کړه. امازون لوبډلې د 102 منډو هدف په تعقیب یوازې 144 منډې وکړې. کینګ 43، پوران 24 او پاول 25 منډې وکړې. د باربادوس لپاره ریپر 4، والیش 1، همدارنګه ګریني او نرس 2 وکټې ترلاسه کړې. باربادوس رینجرز لوبډلې د 20 منډو په توپیر لوبه وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی جانتن کارټر شو او د لیګ د غوره لوبغاړي جایزه هینډل واټ وګټله. دا دویم ځل دی چې باربادوس لوبډله د کارابین پریمیر لیګ اتلولي ګټي. په 2019 کال سی پی ایل کې امازون لوبډلې خپلې 11 پرله پسې لوبې وګټلې، خو په پایلوبه کې بخت ورسره یاري ونه کړه.